Hi students, hope you are doing well today. مونږ درس ویلو کانټینسونه مو شروع کړي ول. ټینسز مو ویلو تیر درس مونږ پرزنت کنټینیوس ټینس ویلو چې حال جاری وخت یا زمانه مونږ ویلو. مونږ ویل چې هر هغه اکشن چې هغه کې مونږ لګیایو نو پرزنت کنټینیوس ټینس کې هغه مونږ یا پرزنت کنټینیوس ټینس هغه عمل مونږ د خې کوم کې چې مونږ جاری یو همدا اوس واقع کیږي د خبرو په دوران کې واقع کیږي. یو اکشن کې ته لګیای کوي یو اکشن نو هغه رقم ته اکشن ته کوم ټینس کارول کیږي هغه پرزنت کنټینیوس ټینس موږ ته ښیي موږ پرزنت کنټینیوس ټینس کارو. دا سټرکچر تاسو اول سبجیکټ وای بیا به ټو بی ورب وای او بیا به هغه ورب وای. فرض مثال شي از کوکینګ هغه اشپزي کوي لګیا د پخوي چې پخوي شي از کوکینګ قابلی پلاو صحیح ده. فرض مثال هغه پلاو پخوي نو دلته کې هغه اوس لګیا د مقصد اوس لګیا د شروع کړي د چنچاو دیګ او دا شیزونه راخېستي دي صحیح ده او زی لګیا دي دا دیګ کوي په خوي موږ دا ټینس ته موږ پرزنت کنټینیوس ټینس به کارو. کدی کې ته چیرته ایزو نه کاروي یا ته ان جی او نه کاروي بیا ته کو پر وکړو په انګلیش کې صحیح ده ته کو پر تو تلاړي بس بیا به کوم څه ورچی نیویارک ته به ورچی انګریزانو دوزخ واغله نو دې ته مو خیال وي او موږ پرزنت کنټینیوس ټینس په باندې پیژنو کنټینیوس ټینس چې موږ پیژنو هغه موږ په ان جی باندې پیژنو حتمن بل ور سره ان جی وي دا ټو بی ور دی موږ دې ټو بی ور بل رو اس ام ار چې هیر منش اول به سبجیکټ وي سبجیکټ مطلب فاعل څوک چې کار تر سره کوي چې هغه څوک هي شیټ ایو وی دی وی یا نوم وی دی او چا مور سره دغه مربوط ټو بی ور به استعمالوي او د ما ستاسو ویلو چې کوم به سره کسر راځي دلته مې ټول واضح کړی ولې دا نام صحیح دی یو نوم سره یا هی شیټ سره از راځي آی سره ام راځي او د ډیر نومونو سره یا یو وی دی سره ار راځي. تاسو مې هومورک تر کړی لاس جملې پوزټیو جوړ کړئ بیا لاس منفي او لاس بیا سوالیات واړوي. اوس راځو نن ورځ یو بل ټینس د توایم چې دا هم زموږ د لپاره ډېر زیات مهم دی باید ممزدوي حتمنی باید زده کړئ چې موږ دا کار یو څو ټینسونه تاسو زده کړئ ان شاء الله نور مشکل حل کیږي کتاب یو که هر څه یو تاسو ډېر زیات اسانه غټ مسله چاته وي شاګردان د زده کوونکو هغه ټینسونه کیده چې ټینس د زده شو بیا ته هر قسم جمله جوړولای شي صرف د ویکیبلری سترونګ کا ویکیبلری د لپاره موږ شپږ کتاب وایو پوهیږئ کنه شپږ کتاب تاسو ټینسونه زده کړی وي داسې رواني بس چې لکه زرنګ څه بچلېږي زرنګ ته مخالي څنګه منډي وهي همغه شان دي تاسو منډي وهي نو اوس راځو موږ کوم ټینس شروع کوو موږ سمپل فیوچر ټینس شروع کوو. نن موږ یو ټینس شروع کوو سمپل پټوره دا چیرې دا فټوره ده سمپل فټوري ټینس شاګردان ته ویلي فټوري را پسې وایي ټول بیا غو فټوره نو لاس دلې مې تکرار کړم بیا مې رسته ورته ویل چې ګوره کله ټیو راشي اکثره په جملو کې کله چې ټیو راتلو دا بیا اچھا आवाज ورکوي ها زموږ سره کوم आवाज ورکوي دا چینج کم دا بیا اچھا आवाज ورکوي ایسو شو دا کیبورډ هم زما ګډوډ دی د چی فیز نه هی شیټ یار خو اسکې وای الله خدایا نو زرته وخت بچت کوم درته لاره وخت زمانه ځای کېږي نو اسکې دلته به چینج وکړو سکرین تو شو فیوچر دلته کې ویو دلته کې اوس کلیک کوم نه راځي دا کیبورډ بیخي ګډوډ ده پاکستاني ژبې والا کیبورډ ښه خازه ساري خوړلی زه به وروسته سیټ کوم چې اوس سیټ کوم وخت رانه لګېږي نو نه شي کولی اوس چې زه درته سیټ کوم وخت لګېږي ډېر زیات دا موږ ته د چی आवाज ورکوي څه شي आवाज ورکوي چی چرګ والا چی ښه کومه چی چرګ والا چی او بل ته چې کوم ډیو راځي دا د جم आवाज ورکوي ډیو چې کوم راځي دا کله ډی یو راغی دا بیا د جم आवाज ورکوي لکه ایجوکیشن لکه چې لکه ایجوکیشن دی ښه دا ایجوکیشن دی تعلیم او دا چې ټیو چې راغی دا فیوچر دا چی आवाज ورکوي چې فیوچر ایجوکیشن صحیح شو دا ډول ځان سره نوٹ کړئ دا ډول ټکی به روسته راځي ورډز کې بیا مو ته خیال وي او دا پټوري نه دا چې دا فیوچر دی سمپل فیوچر ټینس سمپل وای ساده ته ها سمپل څه ته وای ساده ته یو سمپل دا سمپل نمونه ته ویل کیږي یو دا سمپل د چې آی باندې لیکل کیږي دا ساده ته ویل کیږي صحیح دی که زما ساده زده کوون کی لکه سناري لکه استاد ساده استاد صحیح ده دا رقم دی ته ویل کیږي سمپل فیوچر ټینس سمپل مطلب ساده او فیوچر مخبل وای راتلونکي ده موږ مثال وایو یو ویل هاف ا برایټ فیوچر تاسو به یو روښانه آینده ولرئ فیوچر مطلب راتلونکي
ټینس وخت نو د دې نوم څخه هم واضح کیږي تاسو په خپل باندې پوهیږئ چې راتلونکي وخت کوم وخت راتلونکي زمان ټینس یا زمان وخت څه زمان نه پوهیږي وخت ویل کیږي راتلونکي وخت اوس سمپل فیوچر ټینس ډیفینیشن دا شانتي دی چې سمپل فیوچر ټینس is used دا استعمالیږي to show چې وخی describe explain express ار یو شی چې راغلو اوس ته تر ټولې کوم دا آسان دی to show in action یو عمل منتخي کوم قسم عمل منتخي هغه عمل لپاره موږ دا استعمالو یا دا استعمالیږي which will happen in the future آفرین شابسه هغه عمل یا future باندې نه پوهیږي in the coming time وای که تاسو پټوري وای فیوچر وای ښه که تاسو فیوچر وای او که تاسو کمینګ ټایم وای دواړه یو خبر ده ګوره simple future tense is used دا استعمالیږي to show چې وخه یا اکشن یو عمل which will happen کوم چې واقع شي happen مطلب واقع کېدل واقع به شي in the coming time پر راتلونکي وخت کې یا in the future پر راتلونکي کې هڅه چې تاسو وایي یو عمل نو کې چې ته لګي زه اوس لګم تاسو ټیچینګ کوم خبرې کوم درې زناستیم زه لیکل کوم زلوله ما زوینه ما تاسو د عمل تر سره کوم تاسو به شاید خوراک کوئ لیکچر دوران کې نو دغه شانتي عمل د پر به تاسو کوئ پریزنت کنټینیوس ټینس به کاروئ صحیح ده د وسوي I subject بیا ان ټو ور سره کوي بیا ور سره باندې کاروي خدا دې غره هم په سمپل لیکه به سمپل ساده سره کوم ده simple future tense is used دا استعمالیږي to show چې وخت an action which will happen کوم چې واقع شي in the coming time پر راتلونکي یو سکند وروسته چې یو کار کوي تو future tense ته ورچې ده خدای دې وکړي چې یو سکند وروسته ته کار کوي I will send you the message صحیح ده کنه ور یو سکند وروسته تاسو میسج ولېګم زه به وګورم درس نه پاس به یو مووی وګورم زه به بل کلاس واخلم زه به لاړ شم بازار ته زه به څه وکم زه میک اپ وکم زه به خوراک وکم زه به دا وکم زه به ها وکم زه هلته ځم زه به نن شپه فرض مثال ټي وي ته کښېنم زه به نن شپه نور به نه وایم نو هر څه چې دی کول هغه اکشن تاسو ورته ویلی شئ صحیح ده ایزي دی سمپل فیوچر ټینس موږ هغه عمل لپاره کاروو کوم چې موږ په راتلونکي کې کوو څومره راتلونکي یو سکند وروسته ته تر سره کوي خدای دې وکړي یو سکند وروسته راتلونکی وخت شو صحیح ده یا فرض مثال ته یو کال وروسته تر سره کوي یو ورځ وروسته تر سره کوي نن شپې تر سره کوي چې یو سکند وروسته تر سره کوي لپاره به فیوچر ټینس کاروي خدای دې وکړي یو سکند وروسته یا سل کال وروسته یا زر کال وروسته تر سره کوي وسو تر سره وای ته ورته فیوچر ټینس وای د لپاره خاص سټرکچر چې په دې کې ځینې بیا پوینټس راځي چې زموږ سره دوه دي علماو اختلافونه دي پکې چې یو په ویل او شیل کې دا او بل بګوینګ ټو کې د چې دا هم درته وایم لکه به توازی کوم خیر ډی ډیپ ته پکې نه زما صرف از دا کې ځکه سره مخ کېږي مې په تاسو کنفیوژ شي دا اوس چیز دوړه ته خیر دی وایم فرق نه کوي راځو سټرکچر دا شان دي چې کله تاسو وایي فرض مثال یو عمل ته یو سکند وروسته تر سره کوي نن شپه فرض مثال ته ډراما ګوري اراده دې کړی یا فلم ګوري تو غواړي چې پوزټیو جمله جوړه کړي ها پوزټیو افرمیټیو سنټنس چې کوم ورته ویل کی افرمیټیو یا پوزټیو سټرکچر څنګه دی د جملې د هغه سټرکچر دا شانته دی چې تب اول تر ټولو اول به تاسو وای اول به ته سبجیکټ وای اول به ته سبجیکټ وای فوښ وی د ډیپ مزه اول به ته سبجیکټ وای پلس درې خبرې زموږ سره ویل دی شل دی او بل بیګوینګ تا دا چې دې زموږ سره بیګوینګ تا دا ویل کی ها بیګوینګ ټو یا بیګونه بیګوینګ ټو صحیح دی دا دې زموږ سره بیا به دې پسې سوای پلس به ته ورب وای بس ورب پر سره وای خو د ورب به ته اول حالات استعمالای کوم حالت به استعمالای اول حالات یا چې کوم ته موږ وایو بیس فارم اف دی ورب بیس فارم دی ورب ته کاروي اول حالت یا بیس فارم دی ورب ته یا ور څلور حالات لري first form of the verb second form of the verb third form of the verb participle form of the verb صحیح دی اول حالات دویم حالات دریم او participle مطلب ing حالات دی پوه شئ اول حالات مونږه حضور لکه فیوچر کې کارو مونږه چې پریزنټ ټینس کې مونږ کارو دا اول حالاتونه دي د چې کله مونږه فاست کارو هغه سمپل فاست ټینس کې مونږ کارو سره چې فاست ټینس هونته شو او بل چې دی بل زموږ سره تھرد فارم د چې هغه موږ پرفیکټ ټینس کې کارو پرفیکټ ټینس کې هغه موږ کارو پرفیکټ ټینس کې نو د تاسو دا کاروي د ځکه اوس دا دوه خبرې ته تاریخ ختموم ها پلس ورب دا دوه خبرې زه ته ختموم چې شي ختموم دا شی اوس په حال موږ پریدو فقط تاسو ویل وای بس خلاص سبجیکټ پلس ویل پلس ورب اول حالت دی ورب تاسو کاروي یا بیس فارم دی ورب تاسو وای اول حالت یا بیس فارم دی ورب تاسو وای
پوه خو شوي که نه سر به مو پرې خلاص شوی وي. څنګه زه ورته جمله جوړوم؟ فرض مثال زه وایم چې نن شپه زه څه کوم، خپل هومورک لیکه. سره ماته استاده موږ نن شپه د خیاده هومورک ولیکم، د ماپ کچې ما مراب سلیکا ژاړي چیغې شروع کړي ماته به زه په بچ چې الله دا څومره خاجز خلک دي او خبر باندې چې الله له پساتو ډاک دی وایسونو تم خاندي. نو دلته موږ چې ولیکو، دلته به اوس موږ ولیکو چې آی اول به سبجیکټ راوړي. صحیح ده؟ ورشته پکې نشته پکې، ګوره صرف سبجیکټ چې څو کار ته سره کوي. هی شیټ آی یو وی دی یا نوم. صحیح دی کنه؟ آی مطلب زه به تر سره کوم، خپل ځان خې کنه. آی ویل رایټ زه به وای. اوس ورب ویل می ورول سبجیکټ بیا به ویل وای. ویل دا helping verb دی زمونږ سره چې دی په واسطه باندې موږ څه پیژنو، اکسلري دا helping verb دی. موږ دا ټینس پیژنو یا دا ټینس واضح کیږي هم دی په واسطه باندې چې ویل به ته کاروي. I will write زه به ولیکم چې my homework زما کورنۍ وظیفه کله tonight نن شپه وای ما خپل کو ژاړي مو سره وخت کیندوي داسې مشکلات دی او باندې چیغې ژړاګانې. صحیح ده که نه؟ stay کری I will write my homework tonight فایز سرچز به نن شپه خپل هومورک ولیکم. پوه شوې؟ بیا نماینده ته وایي، نماینده ما ته وایي خیر دغه پرېږده she will send you هغه به تا ته ولیږي. ورپسې جملې جوړوي، بس هغه به درته ولیږي، هغه به ولیږي. نو اول به څه وایي؟ هغه ته څه وایي چې ښځه وه شي او که هلک و بیا هي، خو چې ښځې ته کار نو جنۍ نوم یې نه اخلي، بس وایي چې شي هغه. نو ویل به بیا ووایي ډایرکټ، ځکه راتلونکي یو اکشن تر سره کړي. خدای دوی کې چې یو منټ وروسته شي ویل هغه به او لیږل ته څه وایي؟ سینډ وایي. هغه به درته ولیږي، اول دا د لیږل she will send you هغه به درته ولیږي his homework her homework به درته وایو د هغې کورنۍ وظیفه کله tomorrow سبا ته. هغه به وایي د خپل کورنۍ وظیفه کله ولیږي؟ سبا ته به درته ولیږي. یعنې یو ورځ وروسته فرض مثال ته تر سره کوي، یو سیکنډ وروسته تر سره کوي، هر کله یې تر سره کوي. we will study موږ به ولولو یا we will learn all the tenses موږ به ټول ټینسونه زده کړو، موږ ټول ټینسونه زده کړو، یعنې روان یو زده کوئ. they will apply for scholarship دوی به د scholarship لپاره اپلای وکړي. څومره جملې چې وایي تا رقم ته تاسو پسې جوړولی شي. خوندورې جملې جوړې کوي، زبردستې جملې جوړې کوي. څه شی چې جوړولی شئ تاسو یې جوړولی شئ. saying I will prepare زه به درته آماده کړم a good note یو ښه نوټ به درته زه آماده کړم. که ټایم وي که نه وي ورسره I will prepare زه به آماده کړم، زه آماده کوم درته، یعنې آماده به کړم درته شی یو ښه نوټ به زه تاسو ته آماده کړم، زه تاسو ته ښه نوټ آماده کوم. دواړه تاسو دا رقم نه معنا کولی شئ. پوه شوئ؟ زه به زده کړم، زه به خبرې وکړم، زه به واغونځم، زه به دا وکړم، زه به ها وکړم، ټول فیوچر ټینس ته راځي. صرف به څه کوئ؟ اول سبجیکټ وایي، بیا ویل، بیا ورب، اول حالت به تاسو کاروئ. سره پرې خلاص شو. بیا زموږ سره نیګیټیو سټرکچر دی. فرض مثال وایي چې زه نه کوم، تاسو وایم چې وروره دا کلاس ختم شي ما ته هومورک لیږي که نه؟ هغه وایي چې وروره زه تا ته هومورک نشم لیږلی، دا مې د واسه نه کېږي. هر څه منم سرجي دې هومورک نه مې خلاص کړه، زه هومورک درته نه لیږم نن شپه، سبا بیا درته ولیږم، نن یې درته نشم لیږلی. نو زه نن شپه دې ما ته هومورک ولیږم، دوی تاسو ما ته وایي چې نه سرجي موږ تاسو ته هومورک نن شپه نشو لیږلی، چې نشي لیږلی بلا مې تکه توره درپسې زما دپاره خو یې نه لیکي، ځان ته یې لیکي که نه؟ دغه شان دی. آفرین. زه اوس وایي زه نشم لیږلی، یعنې نن شپه یې ته نه لیږم، نن شپه یې ته نه لیږم، وروسته یې ته نه لیږم. I will not زه درته نه لیږم. I will not send my home زورور دي نو بس ورسره کوي، چې چا زور نشته. د مور نازولې دي، د خپلې انا نازولې دي، اوس موږ څه وکړو؟ I will not send my homework tonight نن شپه زه ته خپل هومورک نه لیږم. کله یې لیږه نو خیر سبا به درته ولیږم، صحیح ده سبا یې ولیږه چې ته وایې. بل وی سټرکچر په ځای مې د اګزامپل ولیکه، سبجیکټ اول راوړئ او بیا به ورپسې دلته بیا ته ښایسته صفا ولیکم. څه به یاد ساتي مال راځي لږ خواري به درته وکړم. اول به سبجیکټ تاسو راوړئ، بیا به تاسو راوړئ ویل او بیا ناټ به تاسو راوړئ. خو انګریزان ته نه وایي، تاسو سره انګریزان خبرې کوي او سره لګیایي I will not send. هغه په خبره چې ته پوهېږې سر به دې ګنګه سي. دې دپاره ځان ته یو ماډیول د لیسنینګ، ځان ته موږ په ټیسټ کې انګلیش کې چې ځان ته یو ماډیول لرو د لیسنینګ دپاره، خاص د اورېدلو لپاره چې موږ د انګریزانو خبرې کیچ کړو. نیټیو سپیکرز موږ څنګه کیچ کولی شو، د هغوی خبرې موږ څنګه کیچ کولی شو. دلته کې موږ یو شارټ فارم لرو د دې دپاره وونټ. هغه ته څه نه وایي، هغه ته نه وایي چې I will not، I won't send my homework tonight. صحیح ده که نه؟ دا رقم ته وایي. دا عجیبه لکه آلو چې خوله کې واچوئ، دې دپاره به یو ګرم آلو خوله کې راخلئ چې کله پریکټس کوئ، آلو به ګرم کړئ ښه ټیټ،
نه یا لوګای دا مونږ کله تعلق پرې نه خري ډېر مزیدار کله مو د انګلیش د پرونانسیشن پریکټس کول صح نش په ټرای وکي یا بل شپه الوګان به ګرم کوي هم شول هم خټول په وبو کې اته به خلک کې دي تو خلک مو واچول بس اته به انګلیش شروع کی کتاب بل ولیا ما چې کوم ټاپک درکړی د لاین اند رابټ اوه هو دس یو خوندور انګلیش به ریکارډ کی تاسو ګروپ ته ولګي ته یو ګوره کنه دس به لکه پلار لیکل چې انګریزان تیر شوی دا غشانتي ریکارډ به تاسو کوي نش په تاسو صرف ټرای کی ها چلو ورته خلک وانه شي کنه هغه شان به انګریزانو کوم انګلیش نشي I will not یا won't سړي will not هم ویل شي won't هم ویل شي ها دوړ یو خبر ده دی شورت دی او دا چې ګوګل مونږ ترې ځلاندې I won't send څنګه کنه I won't نو دا رقم ته وای ځانو سره عادت کې will not مین لاند نو هغه د ماشومان انګلیش دی په خوا انګلیش دی هغه کې سی اوس تیر شوی دی پلس بیا تاسو وای هم خبره مخکنی خبره ده تاسو په سی ورب وای سوای ور خو دی ورب اول حالت وای یا بیس فورم ده ورب وای صحیح شو نو دی باندې خو درکې تاسو په شی بیا نور ریسټ اف د سنټنس جمله ده روټ چې کومه جمله ته بسی وای هغه تاسو بسی ویلې سیا صحیح شو هغه به تاسو باندې ډیپند کوي اگزامپل به نور تاسو جوړول شي جوړی کړي به مې I will not اگزامپل څنګه دی دا مې چې د لیکلي دا خو هغه ویل نه کیو سیده ها اوس اگزامپل څنګه دی اگزامپل دا شانتي دی I will not send یا I won't send صحیح دی will not یا won't دوړ تاسو ویل شي څومره انګلیش څومره خوان کوي دومره یو ښایسته ژبه دومره یو منظمه ژبه دومره یو ښایسته ګرامر یو منظم ترتیب ده چې لږ خو روان شوي که نه هر څه ویلی شي هر څه لري روز ته لیکل شوي دا رقم ته ووایه دا رقم ته ووایه صرف د ویکیبلري سټرونګ کته کړی د ویکیبلري لپاره ته شپږ کتابه وایي چې دا ختمې په خو انګریزان نه به ته تکړی به انګلیش کې هغوی ته به لارې ښایي داسې انګلیش وایه I will not I won't send my homework tonight نش پوهه ته homework نه لیږم مې لیږه بیخي ونه لیږي بیخي دې خدای ربانې ونه لیږي نور مې کومې جملې ته ویلې وې ها وایي زه به نش په ولیکم ما خو ته لیږلي she will not send ها we will learn English all things نش پوهه راځي فلم ګورو دی واسه مونږ نه ګورو فلم we will not مونږ نه ګورو صحیح ده we will not watch وایي کتلو ته TV په ولیکم سي د مووی فلم ته ویل کېږي we will not watch TV tonight یا نن شپه موږ په TV نه ګورو we will not watch TV because ځکه چې I have exam زه امتحان لرم صحیح ده بل څنګه دی she will not یا won't she won't دغه رقم ته انګلیش خوان کوي she won't attend today's class هغه د نن ورځې کلاس نه اټینډ کوي هغه د نن ورځې کلاس به اټینډ نه کوي هغه د نن ورځې کلاس نشي اټینډ کولی یا نه اټینډ کوي she won't attend today's class هغه د نن ورځې کلاس نه اټینډ کوي دلته کې today's ویل apostrophe است دا موږ ته پوزیشن ښیي یعنی د هغې د نن ورځې کلاس د هغې کلاس د احمد کلاس احمد's کلاس احمد صحیح ده که نه دلته کې ګوره today's د نن ورځې کلاس صحیح شو she won't attend today's class صحیح دی we will نن ورته کور کې هغه پخ کړي چې پخ دي الوګان ته ته چې ولا خو یو خرم خو تر باندې الوګان خوري څه سورته I will not eat the potatoes ولا کرم نه الوګان خوري قسم کوي خورم زاړي مر سره از ولا الوګان خورم نه صحیح ده I will not eat the potatoes اوس ته ما ته هغه پوخ کا I اوس دلته کې یو بل خبره تکوم دلته کې زمونږ سره دوه خبرې دي یو زمونږ سره چې دی ګوره بیگ وینګ ټا ده بیگ وینګ ټا نه مطلب دا دی بیگ وینګ ټو یا بیگ وینګ ټا د دې نه مطلب دا دی دا بی نه مطلب دی ټو بی ورب بی نه مطلب دی ټو بی ورب ټو بی ورب ټو بی ورب دی بی نه مطلب چې دی ټو بی ورب دی ټو بی ورب چې شی ول ټو بی ورب زمونږ سره چې دی هغه از ام او ار دی ټو بی ورب زموږ سره چې دی اس ام ار دا زموږ سره ټو بی ورب ده دلته به ته اول اس ام ار کاروي او بیا به ورپسې کوي بیا به ګوینګ ټا وایي موږ کولی شو د ویل په ځای باندې بی ګوینګ ټا استعمال کړو ته کولی شي د ویل په ځای باندې څه یوز کړي انسټیډ اف د ویل یو کین یوز بی ګوینګ ټا مطلب دا رقم ته بی ګوینګ ټا او په ویل کې بیا فرق چې ده په بی ګوینګ ټا او په ویل کې فرق دا دی چې کله ته
ویل هغه عمل د پاره کیږي چې کوم د پاره تا پوره تصمیم نه ویني ولې چې زه دا کار کوم که نه کوم سره په وایي دا کار به زه پراپل کې وکړم لاندې ساده الفاظ کې ته ما فرقونه ډېر به زه خاطر به واضح کوم زه به کې کمپیوټر شي نو زه اوس دا چې فرض مثال یو کار ته وایي چې بس راتلونکي کې کومه کمی وکړه کمی ونه کړل یو کار د څه چې هغه 100% تا اراده او په پلان کې وي چې تا هغه کار تر سره کوي 100% پلان نیول چې دا کار تر سره کوم تا په اراده کې دا صحیح دا الریډي تا اراده کړی دی یا دی الریډي تر سره کړی دا یا دی الریډي ته غواړي چې شوی وي یعنی ته کوي نو دا هغه کار لپاره ته کولای شي چې بیگ وینګ ټایپس کې لاندې به دي تر شارټ کټ کمپیوټر کوم بم نو صحیح دی فرض مثال ګوره دی ویلې چې I will not eat the potatoes وای زه الوګان نه خورم زه الوګان نه خورم الوګان به نه خورم کوم الوګان ته پخ کړی دي اوس نن شپې ته اوس ما خام نو سره مونږ په مثال خوراک زه اوس مور ته چې ګوري اتر مور ته چې اوس هغه راخېستي اوس وته سوې چې ورکه خورم نه الوګان خو زه الوګان نه خورم I will not eat the potatoes زه الوګان نه خورم ولی I am زه ګور ام ویلې ښه دا مې تو ورد بي په ځای شو او بیا به تو going to زه به پوښ کم تک معنا نه ورکې دا going to چې زه زم مطلب I am going to زم چې څه کوم زم نه یعنی زه به پوښ کم دا اگزیلری د زموږ سره اس معنا دلته نه ورکې فقط موږ په جمله برابرو موږ په ټینس برابرو اگزیلری موږ سره کومه معنا نه ورکې چې ته معنا وکړي چې ویل دلته کې کومه معنا دراتونه کوي نه د صرف تر ټی جمله پوره کوي دي نه ته پوهیږي دا اوس ما کوم ټینس کې خبره وکړه ټینس پوره کول دي جمله پوره کول دي خالیګه پوره کول دي یو څه معلومول دي سره په I am going to یعنی زه څه کوم څه په اراده کړی دا I am going to cook زه په خومه چې په خومه زه په اخر کې په خومه چې په کابلی پلاو ځان ته په خوم یا ځان ته سوای وای زه منتو په خوم کوک منتو پخېږي هو منتو پخېږي تر مکس کې بیا چې واخه منځ کا چې په خې بیا دیګ باندې او صحیح دی بالکل منتو پخېږي I am going to cook mantu for the whole family انټایر مطلب کې هول مطلب کې ټول کورنۍ د پروازه څخه کومه نن ورځ وایزه منتو په خومه زه کوم اراده من کړی د رشاد مراخیست دي تیار دي بس دغه دی لګایم صحیح شو دی ټایم کې موږ څه کارو دی ټایم کې موږ د فیوچر ټینس کارو بیگ وینګ تا کارو انګریزان دس نه چې I am going to cook منتو for the whole family صحیح ده زه زما د منتو په خو مالوګان موږ نه خورو زه نه خورم مالوګان یغي بسونه یغي دي سوای ها I'm gonna صحیح ده هغه بیا سوای I'm gonna صحیح شو هغه بیا سوای I'm gonna cook mantu for the whole family tonight صحیح ده نه فایز ټول کورنۍ څه کوم منتو په خو for the whole family ټول کورنۍ د پاره نن شپه منتو په خو tonight نن شپه صحیح شو ما ته هیڅ څوک پاخنه کېته مې چې زه راځم منتو غواړم بل شي غواړم منتو ما ته راتلم منتو کابلی پلاو زما چې خوخیږي شکه تاسو نه زما زیات خوخیږي صحیح دی هو نو شایم دونه خوخیږي دا شین زه خورم دلته خورم په کار خورم خوشاک مې دی ورسره نو دې چې تاسو کوي غانه کوي فوښوي نن تاسو ډیر زړه همر درکوم بل بسنګ ویرته کله چانه پښتنه کوي یو شیل پات شو زمنګ نه یو ویل دی یو شیل دی آی شیل اکثر وایي چې د برټیش انګلیش کې زمنګ شیل کارو خو هغه هم د آی او د وی سره من کارو آی شیل گو ټو کابل tomorrow وای زه به سبا ورځ چته لاړ شم زه به سبا ورځ کابل ته شاید لاړ شم شاید سبا یا زه سبا کابل ته ځم زه سبا کابل ته ځم I shall go to Kabul tomorrow دا رقم ته یا وی شل دوړه ویل او شل یو خبر ده خو ویل او شل من کاروي ویل کاروي بس په حال د پر دا بس دی خو کو چیرته راغلو مطلب همغه ویل دی مطلب همغه ویل دی صحیح ده مطلب همغه ویل دی به زه ته په نوٹ برابر کم خیر ده چې بیگ وین ټاک کې او ویل او شل کې سپر دی به ته شارټ زو علیکم خدا ټول یو خبره ده دا چې یو سل پیسه یو څه پلان کړی وي او لګي دا کوي بیگ وینګ ټا بیا کارو صحیح ده I am going to ذکر لکه تاسو ته اکثر وایم today we are going to study نن ورځ موږ مطالعه کوو یعنی ما تصمیم نیولای سل پیسه تاسو دا درس نن ورځ وایم صحیح ده today we are going to study unit 2 نن ورځ موږ سو وایو today unit 2 وایو نو زه به تاسو going to نو وایم gonna وایم صحیح ده today I'm going to teach you
today I'm going to teach you the topic. نن ورځ تاسو څه کوم ټاپک ته تدریس کوم دا نه چې زه روان یم تاسو ټاپک تدریس کوم نه مطلب دا دی جمله په جوړ سوچ سلپ سره پلان نیولې فیوچر ټینس تاسو نن ورځ کوم دا کار تر سره کوم خو دا چې سر مو پر خلاصوي نو او چې هم تاسو کارولای شي یوازې زموږ سره سوالیه جملې پاتې شوې کوېشن سنټنس زموږ سره پاتې شو دغه د پر سټرکچر خوري روره دا شانتي ده انګلیش ډیر زیات اسانه دی د سیاسان دی لکه وبو زه به پښتو کې جمله تاسو بل بیا ماته انګلیش کې وای لایو سیشن اخرم زه پښتو کې جمله وایم تاسو به انګلیش کې وای زه پښتو کې جمله پلان کوي وای تاسو به هغه په انګلیش کې وای ډیر خوندور سترګه به ان شاء الله تاسو به اول هغه شان تیر په سیر باندې اگزیلری به مخکې راوړي یا هیلپینګ ورب مخکې راوړي پلس بیا به سبجیکټ وای فلاس بیا وسوکي او دا زیات کارول کیږي د سټرکچر د کوېشن سنټنس د فیوچر ډیر زیات کارول کیږي پلس تاسو د ورب اول حالات وای نه بور سره اس ای اس اچ نه بور سره ان جی اچ نه دویم حالات ساده ورب وای بس خلاص پلس روټس مطلب ریسټ اف د سنټنس نور هر څه هغه تاسو کارول شي او کوېشن مارک حتمی او لازمي دی فار ایگزامپل ګوره دا د زویمه چې ته بسنګ وکیخه سبا په خبر کابل ته زی سپورت یم will you go to Kabul tomorrow سبا په خبر کابل ته زی tomorrow لندن ته لیکه will you go to Kabul tomorrow اي سبا کابل ته زی بل ایگزامپل will you ته ماشومان پښتنه کوي چې نن موږ ته درس راکې کنه will you send وبلګي موږ ته the lecture tonight نن شپه موږ ته لیکچر لګي زه ته خو یا نه will you send اي نن شپه موږ ته لیکچر لګي خو د یو سکند سم چانه یو کار پښتنه کوي نو ویل بتاول سر تر راوړي خو ویل بکاروي shall you صحیح ورغلی سي یا will we learn English ایا موږ به انګلیش تکو ولې نسل په سر زده کوي درس دا موږ کړو چې کې پاتې دی انګلیش کې چې مې دی پاتې فقط لغاتونه پاتې دي will she دوس افاد مثال تاسو نمائنده نه چانه پښتنه کوم will she or will he will she send her homework ایا هغه به خپل هومورک راته ولېږي تاسو به خپل هومورک نش په ولې کې مکمل کیا will you complete all your homeworks tonight ایا نن شپه تاسو ټول کورنۍ وظیفه پوره کړئ وایو کنه دا تاسو اکثر وایم کنه جمله دا رقم ته جوړیږي ښه ټول جملې هم دا رقم ته جوړول شي ابل صورت وای will you چی شي دغه به خیر خطر جملې مته will you marry me ما سره واده وکي ما سره واده کول غواړي مطلب دا ما سره واده وکي صحیح دی کنه will you marry me ما سره واده وکي څه خطرناک جمله ته ونه خواته کوم ریکارډ خزای دې مانه میته سوا will you marry me چاته سو پروپوز کوي صحیح ده will guess what وای جواب کې څه وای yes why not why هو ولې نه we are gonna یا going to we are gonna یا we are going to دواړه ویل شي ها هغه اعلان چې تاسو کله وایي هغه ټیم کې وایي we are going to marry soon we are going to marry next week راځه موږ په راتلونکي هفته کې څوک واده وکړو will marry in Kabul پلانکای هوټل کې موږ څوک واده وکړو دا رقم تاسو د جملې جوړولای شي دا مثال به مو بيخي نه ویریږي نو الله سره چې موږ ته دې ویلی دا سم رزل فاینټون تاسو نه چیرته هېریږي د سیمو یاد سم یاد راځو خدای دې چې په درس پوه شي بیا هم خیر که څه مشکل وکم ځکه ستونزه ورته زه پر خدمت کې ماته وای ټینسونه زده کوي مزه کوي بس سر بیا کتاب یادول دي ورډز یادول دي پریکټس کول دي نور هیڅ تم ضرورت نشته بس تاسو بیا بزرګانی په انګلیش کې اوس هومورک دی ورخه هومورک په ګورنم ته دی دا هومورک تر سره کوي هومورک نه هېریږي بیا مې به هېنش چې مشکل اوس در سره ماته وای زیاته مشکل کوم لاس جملې بروملای تاسو په بیگ بینګ ټاک کې جوړی کوي different subjects use کی ښه دغه جمله جوړ کړئ چې لاس نه چې هغه کې تاسو بیگ بینګ ټا استعمال کړئ دا برته ولګي یو برابر نوم ډیټا سره پیل کړئ لاس جمله به تاسو پوزټیو جوړ کړئ فرض مثال I will subject plus will کې به تاسو جوړ کړئ subject plus will کې subject plus will کې به تاسو لاس جمله جوړ کړئ plus will plus verb کې به تاسو لاس جمله جوړ کړئ همدغه به بیا راواخلیا دا بیا تاسو چاته وړوي همدا به لاسو منفي ته وړل څنګه مو چې پاغل کې کړی وي منفي ته وړي همدا لاسو بیا تاسو راواخلی چې ته به وړوي دا به تاسو بیا کوېشن ته وړوي د طریقې سره به ټول تاسو دا تر سره کړئ د نن ورځې هوم ورک بس همدا کافي دی سبا یو سیشن اخلو آنلاین کې چې ته شو د کنټینیوس ټینس او فیوچر ټینس په لږ پریکټس کو صحیح ده او لږ بچنه ډیسکس هم وکړو نن ورځې لپاره همدا بس مخ په دعاګانو کې ساتي د الله په امان کې ژوند ان شاء الله بل لیکچر کې بیا ورو